افغانستان 3000 کاله مخکې. آیا تاسو پوهیدئ چې ډیری هغه دودونه او کلتوري رواجونه چې نن ورځ زیاتره د پرژیا یا نننی ایران د کلتور په نوم پیژندل کیږي په اصل کې د لرغوني آریانا له جغرافیې څخه راولاړ شوي دي؟ هغه پراخه سیمه چې د نننی افغانستان لویه برخه یې رانغاړله او وروسته یې د امپراتوریو هدیره نوم واخیست. په همدې لړ کې د زرتشت منسوب ذاتځای او د زرتشتي دین خپرېدل د لرغونو سیمو لکه بلخ سره ځانګړې اړیکه لري. هغه کار چې تاریخي سرچینو کې د سیمې له تر ټولو پخوانیو معنوي او کلتوري مرکزونو څخه بلل شوی دی. له بلې خوا د ګندهارا کلتوري حوزه نه یوازې د موسمي دودونو او د نوروز د جشنونو د دوام ځای و، بلکې د بودایي دین د غوړېدو له مهمو مرکزونو څخه هم شمیرل کیږي. د رڼا او اور سره تړلي ډیر جشنونه لکه سور چهارشنبه چې فارسیان ورته چهارشنبه سوري وایي د اسلام نه مخکې ډیر لرغونو دودونو ته ورګرځي. هغه مراسم چې له 3000 کلونو څخه ډیر پخوا به خلکو د ژمي د پای او د نوي کال د پیل د نښې په توګه اور بلولو سره لمانځل. د سور کلمه په چهارشنبه سوري کې د لرغوني ایراني ریښې سور څخه اخیستل شوې چې معنایي سور رنګ او ځلیدونکی دی. د پام وړ دا ده چې دا کلمه تر اوسه په پښتو ژبه کې هم د سور په بڼه د سره رنګ لپاره کاریږي. دا ژبنی تړاو ښیي چې دغه ډول دودونه د آریانا د خلکو د ګډ کلتوري میراث برخه وه، په ځانګړي ډول په تاریخي مرکزونو لکه بلخ او ګندهارا کې یو داسې سمبولیک میراث چې د رڼا، پاکۍ او د ژوند د بیا نوي کېدو هیله څرګندوي او د نننیو سیاسي پولو له جوړېدو ډیر مخکې په دې سیمه کې روان و. په دې بحث کې د ایران څخه موخه هغه نوی دولت نه دی چې شاوخوا 15 کاله مخکې د پهلوي دورې پر مهال رامنځته شو، بلکې هدف یې د لرغوني ایران تاریخي او کلتوري مفهوم دی، یعنی د آریایي سرزمینونو هغه پراخه حوزه چې په لرغونو متونو کې د ایر، ایرا او آریانا په نومونو هم یاد شوې ده. ویل کېږي چې د هغې جغرافیې شاوخوا 15% برخه د لوی افغانستان په ساحه کې راڅرخي. دغه نومونه په اصل کې یوې پراخې تمدني او انساني سیمې ته اشاره کوي، نه د نننیو سیاسي پولو ته. همدارنګه دا هم د یادونې وړ ده چې د نن ورځې زموږ ګاونډی هیواد تر 1945 میلادي کال پورې په نړیوالو محافلو کې د پرژیا په نوم پیژندل کېده او په همدې کال د رضا شاه په غوښتنه یې نوم په رسمي نړیوالو مکاتباتو کې ایران ته واوښت.